یو 50 بستریز روغتون د کندوز ولایت د حضرت امام صاحب ولسوال د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د 50 بستریز روغتون په ګډون ټول روغتیایي مرکزونه فعال دي او خلکو ته پر وخت روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د امام صاحب په ولسوالۍ کې 14 مرکزونه صحي مرکزونه په کلو کې او یو 50 بستریز روغتون خپله په ښار کې دا دي او ټول چې د عملاً فعالیت کوي. که څه هم د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښ دي، خو له اسلامي امارت څخه د یادې ولسوالۍ د 50 بستریز روغتون د پراختیا غوښتنه کوي. تقاضا میکنیم تا اینکه امارت اسلامی یک شفاخانه مجهز و استانداردی را که بتونه نیازمندی های مردم را مرفوع بسازه اینجا بسازد. روزانه خودمان شفاخانه رفت آمد میکنیم، دکترها در فعالیت خود است و طبقه نسوان این شکل قابل ها دیگه فضل خدا خوب است، کدام مشکلات نیست. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په دې ولسوالۍ کې د غوره روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي چې په دې ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه 24 ساعته فعال او خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي.